د هیواد په شمال زون کې د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د قشتېپې ستر اوبیز ملي کانال د عمومي سربند جوړولو رغنیزې چارې د مهال 40 سلنه بشپړې شوي او پاتې چارې په ډېرې چټکۍ سره جریان لري. د یاد کانال د رغنیزو چارو مسؤلین وایي چې د قشتېپې کانال سربند چې د اوبو د مدیریت 14 دروازې لري چارې کابو نیمایي شوي او د راتلونکي 1403 کال تر پایه پورې به کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د قشتېپې کانال عمومي مدیر سید ذبیح الله میری وایي دا مهال د کانال په سربند کې څه باندې 2000 کسان او زره ردی ماشینری په 2 وختونو کې په کار بوخت دي. از لحاظ فیصدی کار سربند حدوداً 40% کارش پیش رفته و فعلا در 3 فاز تنها در خود سربند یعنی در 3 ناحیه و 3 نقطه کار جریان داره که یکی خود دروازهای کنترلی است و دیوارهای تحکیماتی پایانده است و دیوارهای تحکیماتی بالاده است و همچنان در ساحه اسپیلوی یا پرچاوی خود کانال کار جریان داره. انشاءالله ما اطمینان داده میتونیم که تا سال آینده یعنی سال 1403 الی اواخر سال 1403 کار سربند انشاءالله به پای اکمال خواهد رسید و مسیر آب یعنی از دریای آمو چی وقت ما آب جهت بده اون مربوط میشه به قسمت های بعدی کانال که یعنی مربوط میشه به دیگر چینل های کار که یعنی تقسیم بندی کانال های فرعی و دیگر تقسیم بندی ساحات زراعتی. هر وقت که او پروسه ها تکمیل شد بخیر آب کانال جهت داده میشه به مسیر کانال. ورته مهال د دې کانال په سربند کې یو شمېر انجینران د کار د ښه کیفیت او چټکوالي خبر ورکوي او وایي چې په سربند کې کاریدونکي ساختماني توکي ټول د کورنیو فابریکو تولید دی او هغه څوک چې په دې پروژه کې کار کوي ټول افغان مسلکي انجینران دي. د قشتېپې کانال یو تن صحوي انجینر محمد پرویز په دې اړه وایي قسمی که در جریان هستین سایه اینتیک در حدود 1.5 سال است کار به شدت با سرعت جریان داره و نیروهای کاری اینجا مکمل شکر الحمدلله از انجینر گرفته تا موتروان و تیمای تکنیکی همگیش افغانی ماست، از خود ماست، برادرای ما و شماست و دیگه کار که از به روی بسیار بالا همگی کار کرده رایستن دیگه مکمل موادایی که استفاده میشه در سایه اینتیک در سربند کلش از سر تا آخر مکمل موادای خود داخل تولید وطن ماست. بلخوا د هیواد په دغه لوی او بنسټیزه پروژه کې په کار بوخت یو شمېر کاریګر د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې که د دولت لخوا دوی ته تنخوا ورکړل شي او یا نه خو دوی به د خپل وطن د آبادۍ او بیا رغونې لپاره خپلې هلې ځلې کوي. د قشتېپې ستر او ملي کانال په سربند کې 2 تنه کاریګر عبدالمجید او محمد حلیم وایي چې حکومت دې د دې حیاتي کانال کار په چټکۍ سره پای ته ورسوي تر څو شاړې ځمکې پرې خړوب شي. خود ما صدها جوانای دیگه در اینجا مصروف کاربار در کانال قشتېپه است و ما از این کار ما روزی حلال و نفقه خود به دست میاریم و از کار ما راضی هستیم. انشالله که دیگه هم پروژه در افغانستان مثل پروژه کانال قشتېپه زیاد شوه و جوانای ما بتانه در کانال کار کنه یا پروژه دیگه پروژه کلان که بیا جوانای ما از مهاجرت به کشورهای دیگه مثلا ترکیه یا که ایران جلوگیری کنه در کشور خود ما برشان کار فراهم شوه. از ولسوالی کلدر هستیم اینجا کار میکنم شب روز الحمدلله. این پروژه یک دستمایه افغانستان است انشاءالله. ما مردم از ماش بتمنیت انشاءالله شب روز انشاءالله کار میکنم. ما مردم خوشحال هستیم به خاطر اما کانال جور شو و آباد شو ما خوشحال هستیم انشاءالله الحمدلله. یاد کانال د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پایل له جوزجان ولایت نه په تېرېدو سره د فاریاب ولایت پاندخوی ولسوالۍ کې پای مومي. د یادونې وړ ده چې د قشتېپې کانال په بشپړېدو سره به د شمال زون ولایتونو 200,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوب شي.